د نبوت نه وروسته کله چې د ده مبارک عمر 40 کاله و دی د الله له طرفه مبعوث و پیغمبر سو بیا 14 کاله مکمل ده په مکه شریفه کې تیر کړل د هغه نه وروسته ده بیا هجرت وکړه مدینې منورې ته هغلته یې بیا 10 کاله نور تیر کړه بیا وفات په دغه 14 کاله کې چې نبي علیه الصلاة والسلام په مکه شریفه کې تیر کړل کوم لوی لوی اهم واقعات مخې ته راغله دا به انشاءالله نن وایو په دغه سلسله کې اول نمبر واقعه یو مهمه واقعه دا مخې ته راغله چې د نبي علیه الصلاة والسلام تره حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه اسلام راوړ د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه اسلام راوړل دا د اسلام د پاره یو قوت و په دې سره اسلام ته قوت حاصل نو یو مهمه واقعه د هغه واقعاتو نه د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه اسلام راوړل حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه څنګه اسلام راوړ واقعیت و د سیرت کتابونو لیکلي دي حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه یو وخت کې ښکار ته تللی و هغه وخت کې به ښکارم کېده نبی علیه الصلاة والسلام د صفا غره ته دې طرف ته وتلی و دغه د صفا د غره خواته ابو جهل په مخه وراغی د نبی علیه الصلاة والسلام نبی علیه الصلاة والسلام مبارک چې کله ولید ابو جهل بد رد ورته وویل کنځای ورته وکړې بیکاره الفاظ ورته وویل نبی علیه الصلاة والسلام هېڅ جواب ورنه کړ غږ یې ورته ونه کړ په دغه وخت کې یو صحابي د عبدالله ابن جدعان نومیږي د هغه یوه وینځه وه د هغې کورم د دغه صفا د غره سره خواته و هغې دغه حالت په خپلو سترګو ولید چې ابو جهل نبی علیه الصلاة والسلام ته بد رد وایي او نبی علیه الصلاة والسلام ورته خاموشه ده څه نه وایي به هر حال نبی علیه الصلاة والسلام د دې ځینه لاړ کله چې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د ښکار نه بیرته واپس راغی دغه وینځي خبر ورکړ ورته ویې ویل وایي چې تا دې وراره سره کو ابو جهل نن داسې کار وکړ کنځاوې ورته وکړې بد رد یې ورته وویل ابو جهل څنګه چې دا خبره واورېده د ده هغه حمیت او غیرت په جوش کې راغی وراره یې زړه یې په خوږېدو اګر که هغه وخت کې د اسلام نه و راوړی ډېر غیرتي خلک و عرب فورا د سره وای په دغه وخت کې غشي مو او دارنګه هغه تیرکش چې غشي کېږدي هغه شی م ورسره و فورا د دې ځینه وای دی روان سو او د ده عادت دا و چې کله به هم د ښکار کاوه د ښکار د هر ورځ د دې نه مخکې معمولي دا و د ښکار د راواپس کېدو نه به دی حرم شریف ته ته په دغه ورځ باندې هم د خپل معمول مطابق کله چې په دغه واقعه باندې دی خبر سو نو فورا لاړ حرم شریف ته لاړ هلته چې کله لاړه هلته یې وکاته چې ابو جهل د قریشو د نورو سردارو سره ناست د قریش نور سرداران هم دي ابو جهل هم کې ناسته نو حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه څنګه چې ورنږدې سو په دغه تیرکش باندې هغه غشي چې په کوم شي کې ایښودل کېږي په دې باندې د ابو جهل په سر باندې وواهه دومره په زوره یې وواهه چې د ده سر یې ور زخمي که او وینې که او بیا یې ورته وویل وایي ایا تا دې ما وراره ته داسې ویلي وو بد رد دې ورته ویلي وو کنځا دې ورته کړې وي د نن ورځې نه زه د ده په دین باندې یم او څه شي کولی شي ابو جهله وکړه لاس یم خلاص ځکه نن ورځ وسو پورې ماته د نبی علیه صلات وسلام د دین حقانیت هغه په ما باندې منکشف شو د هغه حقانیت معلومات ماته وسو چې دی په حقه باندې ده او زه ګواهي د دې ورکوم چې دی د الله رسول ده او څومره خبرې دی چې کوي دا ټولې په حقه باندې دي په دغه وخت کې د ابو جهل قبیله بنو مخزوم وه د دې نه یو څه کسان راوچت شول چې دفاع د ابو جهل وکړي بل طرف ته د قریشو نه یو څه کسان د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د قبیلې نه یو څه کسان راپورته شول نو خو په دغه وخت کې ابو جهل وایي اواز وکړه د خپلې قبیلې خلکو ته چې تاسې ابو عماره ته څه مه وایي ابو عماره د حضرت حمزه صاحب کنیت ما یقینا د ده وراره ته بد رد ویلي ډېر بېکاره الفاظ یې ورته ویلي څه مه ورته وایي بیا په دغه وخت کې بعضې خلکو ورته وویل چې ته د خپل دین نه واوښتې حضرت حمزه ته ورته ویل
هغه بېرته هم دا خبره وکړه چې زه ګواهي د دې ورکوم چې دی د الله له طرفه رالېږل سوی پیغمبر ده او څومره خبرې دی چې کوي دا په حقه کوي. نو د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه اسلام دا د غیرت ته وجه نه و، د حمیت ته وجه نه و. په خپل وراره باندې خفه سو، خپل وراره ته چې کله ابو جهل بدرد وویل د ده د غیرت د حمیت په خاطر باندې دی راغی او اسلام یې راوړ. بیا د سیرت کتابونو راخیستي د دې نه وروسته حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه کور ته راغی. دی بیا خپله وایي ما ته یې څو شک راولوېد چې زه خو یو سردار یم او د خپل پلار او نیکه دین مې پرېښود او په دغه دین باندې سوم، په اسلام باندې سوم، زړه کې مې یو څه شک، پریشانه وم ډېر. بیا مې وایي د خدای پاک نه یوه دعا وغوښته. دا دعا مې وغوښته اللهم ان کان رشدا، یا الله که چېرته دا پیغمبر په هدایت باندې وي نو فجعل تصدیقه فی قلبي، د ده هغه تصدیق دې ما په زړه کې واچوې، شکوک او شبهات دې ما له زړه نه لرې کړې. والا او که چېرته نه فجعل مما وقعت فيه مخرجا، په هغه څه کې چې اوس زه واقع سوی یم د دې نه مې وباسي، یعنې بیا لار راته وښیه چې په بله لار باندې لاړ شو. او بعضې روایات د مستدرک حکیم کې دا حدیث ته، بعضې روایاتو بیا داسې هم راخیستي چې د دې نه وروسته حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه حرم شریف ته لاړ. اول ته بیا دعا وغوښته چې یا الله دې ما دا سینه د هدایت لپاره خلاصه کړي. وایي څنګه مې چې دا دعا وغوښته فورا دې ما کوم شکوک او شبهاتو ټول ختم شول. بیا دی نبی علیه صلات وسلام ته ورغی. نبی علیه صلات وسلام ته دا مکمل قصه وکړه چې داسې ابو جهل ما وواهه، سر مې ورزخمي کړه، داسې دا مکمل قصه یې ورته وکړه. او دا یې ورته وویل وایي اشهد انک لصادق، زه وایي ګواهي ورکوم، شاهدي ورکوم د دې چې ته صادق یې، ته رښتونه یې، ته په رښتیا سره پیغمبر یې. شهادة المصدق والعارف، لکه څنګه چې یو تصدیق کوونکی یو عارف سړی شهادت ورکوي، دا رکه زه هم شهادت ورکوم ته په رښتیا پیغمبر یې. خو ای د الله پیغمبره ما ته دعا وکړه. بیا نبی علیه صلات وسلام ده ته د استقامت دعا وکړه چې یا الله حمزه ته په دین باندې استقامت ورنصیب کړي، دعا یې ورته وکړه. نو دا د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د اسلام واقعه وه. نو په مکي زندګي کې د نبی علیه صلات وسلام په دغه 10 کالنه زندګي کې په هغه مشهور واقعاتو کې یوه واقعه هغه د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د اسلام راوړل. په شپږم د نبوت، په شپږم کال د نبوت، بالکل په اخري میاشت ذوالحجه کې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه اسلام راوړل. کله چې حضرت حمزه صاحب اسلام راوړ، مسلمانانو ته یو څه قوت حاصل شو، یو څه تقویه حاصله شوه، ځکه دی د قریشو په ځوانانو کې یو شجاع، یو بهادر، یو هوښیار ځوان و. نو صحابان ډېر زیات خوشحاله شول د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه په اسلام، او په نبی علیه صلات وسلام باندې ډېر زیات ګران و، ډېر زیات قدر یې کاوه. په غزوه احد کې کله چې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه شهید سو، بدن یې ټوټې ټوټې سو، نبی علیه صلات وسلام ته لویه صدمه ورسېده، ډېر زیات غمجن سو، ډېر زیات پریشانه سو د ده په شهادت. او په ده باندې 80 وارې جنازه وکړه، 80 وارې صحابه به تله راتله د نبی علیه السلام به جنازه کوله، تله راتله 80 وارې په ده باندې جنازه وکړه. او د ده په باره کې بیا نبی علیه صلات وسلام دا زیری یې ورکړه چې حضرت حمزه دا به د جنت په شهیدانو کې د ټولو سردار دی وي، د جنت د شهداو سردار به حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه وي. نو د مکی زندگی کې په هغه مشهور واقعاتو کې یوه واقعه هم دا ده. دویمه واقعه یو صحابي ده، حضرت ضماد ابن ثعلبه نومیږي رضی الله تعالی عنه. د ده د اسلام راوړلو واقعه هم یو ډېره دلچسپه عجبه واقعه ده. دغه صحابي په یو بلجي کې اوسېده چې اسلام یې نه و راوړی، دغه نه مخکې ده به دمونه کول، خاص کر چا باندې به چې پیریان ناستو د دې لپاره به یې دمونه کول، پیریان به ځینې لرې کول. یو عامل و او د جاهلیت په وخت کې د نبی رسول الله وسلام دوست هم و، ملګری هم و. یو وخت کې دی مکې ته راغی، څوک وایي د عمرې دپاره راغی، څوک وایي د تجارت په خاطر باندې راغی. دلته په مکه کې د مکې چې کوم د قریشو مشرکین چې و د نبی علیه صلات وسلام چې ډله روانو او اوازونه یې پسې کول، چا ورته ویل ساحر، چا ورته ویل مجنون، چا یو نوم، چا بل نوم ورته اخیسته. ده چې کله دا حالت ولیده نو دی خو نبی علیه صلات وسلام یې ملګری ورته راغی، ورته ویې ویل که چېرته رښتیا هم په له تا سره د جنون مریضتیا وي نو زه علاج کوم، ډېر خلک زما په لاس باندې ښه سوي دي، نو زه به د تا علاج وکړم. بل طرف ته ده ته وایي دا د مکې مشرکینو ورته ویل چې موږ د تا دم او تعویض هغه وخت کې منو
چې کله چېرته تا د ده علاج وکړه بیا موږ تا منو یو هم دا خبره ورته کړې وه نبی علیه صلات وسلام چې کله د دا ورته ویل نبی علیه صلات وسلام هغه کوم مشهوره خطبه چې ده دا ورته وویله په جواب کې وایي ما ته غوږ شه داسې الفاظ ورته ویل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له کله چې دا الفاظ ورته وویل چې کله حضرت زماد دا الفاظ واورېده وایي ای د الله رسوله بیا راته ووایه دویم ځلې بیا ورته ویل وایي بیا راته ووایه دریم ځلې بیا ورته ویل بیا یې وویل وایي ما د ډېرو کاهنانو د ډېرو جادوګرانو د ډېرو فصیحو خلکو کلامونه ما اورېدلي خو دومره پر اثره دومره اثرناک کلام چې تا اوس ما ته وویل او ما چې واورېده د دې داسې اثر و چې د سمندرونو په بیخ کې هم محسوسېده داسې یو اثر دې کلام وکړه د دې نه مخکې ما خو د هېچ چا نه داسې کلام نه ده اورېدلی نو بیا یې ورته وویل وایي ای د الله رسوله زه د خپل ځان د طرف نه او د خپلې قبیلې د طرف نه دی د ازدي شلوعه قبیلې سره تعلق ده ته ازدي ویل کېږي نو هغه د ما کومه قبیله چې ده د هغې د طرف نه هم او د خپل ځان د طرف نه هم له تا سره د اسلام بیعت کوم مسلمانېږم سبحان الله دی د مکې مشرکینو د دې دپاره لېږلی و چې دی د نبي علیه صلات وسلام علاج وکړي خو خبره بلکل بالعکس و د ده علاج وشو الله رب العزت ده ته هدایت نصیب کړه نو د مکې په مکې زندګي کې یوه مهمه واقعه هغه د حضرت ضماد ابن ثعلبه رضی الله تعالی عنه د اسلام واقعه هم ده ده هم اسلام راوړ دارنګه د دې سره سره د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه نه وروسته 3 ورځې او 2 ورځې وروسته حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه هم اسلام راوړ د ده په باره کې موږ مخکې هم مکمل بحث کړی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او دارنګه ابو جهل دا دوه هغه کسانو چې په هغه وخت کې چې کله د اسلام نه و راوړی د اسلام د ټولو نه زیات مخالف د ټولو نه زیات دشمنان دوی متصور کېدل دوی ګڼل کېدل دوی به ډېر زیات د اسلام او د مسلمانانو په خلاف پلانونه هم جوړول دا د دوی کار و د ابو جهل او دارنګه د حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه نبی علیه صلات وسلام د دوشنبې په ورځ په غرمه کې وایي دعا وکړه چې یا الله ته دغه دین ته یا خو د عمر ابن هشام په ذریعې سره تقویه ورکې عمر ابن هشام د ابو جهل نوم او یا د عمر ابن الخطاب په ذریعې سره دغه اسلام قوي کې مضبوطي کې دا د دوشنبې په غرمه باندې نبی علیه صلات وسلام دعا وکړه د سهشنبې په غرمه بیا دا دعا وکړه د چهارشنبې په غرمه بیا دا دعا وکړه بیا وایي نبی علیه صلات وسلام ته زیری ورکول سو چې د تا دعا قبوله کړه بل طرف ته ابو جهل ویلي و دا ټول را جمع کړي د مکې مشرکین که هر چا نبی علیه صلات وسلام ختم که زه به ده ته 100 کال په انعام کې ورکوم حضرت عمر صاحب ورته وویل په هغه وخت کې اسلام ته نه و راوړی چې ته رښتیا وایې که هسې خبره کوې وایي نه زه قسم هم درته خورم ضمانت هم در کوم که هر چا دا کار وکړه 100 کال به زه انعام ورکوم حضرت عمر صاحب به یې وویل چې دا کار زه کوم توره یې راواخېسته اوس راووت د نبي علیه صلات وسلام د قتلولو په پلان باندې توره ورسره ده په لاره کې یو کس و د نعیم په نامه سره دا ورسره مخامخ نعیم ورته وویل چېرته ځې عمره وایي زه به د ده قصه ختموم بس تا چې دومره نعیم ورته وویل تا دا سوچ نه ده کړی چې د ده قبیله بنو هاشم هغه خو به بیا له تا نه بدله اخلي هغه سره به بیا څه کوې حضرت عمر صاحب په جواب کې ورته وویل وایي ما ته ښکاري لکه چې ته بددینه سوی یعنې د دین نه وتلی نعیم ورته وویل وایي ما ته څه کوې ما پرېږده د خپلې خور او اوښې حال دې واخله هغه دواړه هم د ده په دین باندې سوي ته خو نبي علیه صلات وسلام ته ورروانې په خپل کور کې دي اوښی او خپله خور د هغه دې هم مسلمانان سوي د هغه حال واخله ما ته څه کوې ده وویل وایي آیا هغه دواړه مسلمانان سوي دي وایي هو هغه سوي دي نو د دې په ځای چې دی نبي علیه صلات وسلام ته ورسي لاره یې بدله کړه چې هغه طرف ته لاړ د خپلې کور طرف ته یې لاره ونیوله هغه طرف ته روان کله چې د خور د ده خور فاطمه نومېده او اوخه سعید بن زید نومېده سعید بن زید هغه صحابي ده چې په 10 مبشره کې ده د هغه 10 صحابو نه دی هم ده چې په دنیا کې د جنت زیری ورکول شوی دا د حضرت عمر صاحب اوخه ده سعید بن زید او فاطمه په نامه سره خور وه
دوی دواړو اسلام په پټه راوړی و. په دغه وخت کې چې کله حضرت عمر صاحب د دوی کور ته ورغی په هغه وخت کې یو صحابي حضرت خباب ابن الارت رضی الله تعالی عنه دوی دواړو ته قرآن مجید وایي تلاوت یې ورته کاوه ورکود یې قرآن مجید یې ورکود هغه ورسره و. نو د ده خور دا محسوس کړه چې حضرت عمر صاحب خو راغی او حضرت عمر صاحب خو په هغه وخت کې عجیبه شان درلود ټول خو دبدبه یې درلوده ټول خلک ځینې ډارېدل. نو کله چې دا محسوس که دا خورې دا کار وکړي چې دغه صحابي چې ورسره و دا یو ځای پټ حضرت خباب رضی الله تعالی عنه او بیا ده ته دروازه دغه وخت کې لږ غوږم ویونی و چې دا څه ویل کېږي دا قرآن مجید ته غوږم یو څه وخت ونیو وروسته بیا دروازه وټکوله. خورې دروازه ور خلاصه کړه نو بیا یې ورته ویل وایي ایا زه خبر شوی یم چې تاسې دواړه هم د خپل دین نه وتلي او اسلام هم راوړی د محمد په دین باندې سوي او چې ورته ویل حضرت سعید ابن زید وایي نه موږ بددینه سوي نه یو موږ خو داسې موږ خو ګواهي د الله د یووالي ورکوو موږ خو اسلام قبول کړی دا خو بددیني نه ده. دا خبره چې ورته وکړه حضرت عمر صاحب ورمخې ته سو او شروع یې د وهلو په وکړه. په دغه وخت کې د ده خور رامخې ته سو چې هغه ځینې بچ کړي دا سړی چې غصه کړي د غصې په حالت کې نه پوهېږي نو ده خپله خور دومره ووهله دومره مضبوطه چې وینې ځینې روانې شوې. خور هم د حضرت عمر صاحب خور وه څنګه جذبه ورسره وه څه ورته وایي په دغه وخت کې خور و ای عمره څه چې کوې وکړه هغه وکړه موږ به کله هم د نبي علیه صلات وسلام د غلامي نه او د الله د وحدانیت نه بیرته واپس نه سو کله هم موږ دا دین نه پرېږدو څه دي چې په وس کې یې وکړه عمره. دا خبره چې کله ورته وکړه نو دی وایي لږ په سوچ کې سو لږ وخت وایي خاموش و هېڅ چې مو نه ویل. بیا وایي وویل چې دا مخکې تاسې چې ویل تلاوت کول هم هغه څه شی و تاسې ما ته راوښیې چې دې مو ووایه مې یې وګورم. خور یې ورته ویل چې دې ته څه لاس نه شي وروړلی ځکه ته ناپاکه یې ته به ځې اول به غسل کوې بیا به راځې. ده ورته ویل چې زه غسل کوم ګوره هغه دعا قبله شوې وه د نبي علیه صلات وسلام دعا د ده په حق کې قبله شوې وه. دی لاړ غسل یې وکړه بېرته راغی نو هغه کوم صحیفې چې وې په هغه وخت کې هغه د سورت طه اولني آیاتونه نو ده ته یې وروښودل ده شروع کړه طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى یو څو آیاتونه چې وویل دی بلکل په خپل اختیار کې نه سو بې اختیاره سو او ویې ویل ما احسن کلامه و اکرمه دا څومره ښه ښایسته کلام ده دا څومره د عزت کلام ده. په دغه وخت کې حضرت خباب صاحب هم راووت ویې ویل وایي ای عمره خوشخبري دې وي تا ته د تا په حق کې نبي علیه صلات وسلام دعا کړې و د تا او د ابوجهل په حق کې خو د تا په حق کې دعا قبله شوې. بیا ورته ویل وایي چېرته ده د الله رسول ورولې ما زر تر زره ورولې چې دې اسلام قبول کړم اسلام راوړه. بیا ورته وویل چې هغه خو هغه وخت کې دار ارقم به ورته وایو د ارقم ابن الارقم صاحب کور و هلته نبي علیه صلات وسلام به د صحابهو سره و ابتدایي حالت و او دروازه به دغه کور بنده وه همیشه. نو حضرت خباب صاحب ورسره لاړ هلته یې بوته د بندې دروازې نه وایي بعضې مسلمانانو چې راوکتل چې حضرت عمر صاحب را روان ده ټول ورخطا سول په تشویش کې سول دا به اوس د څه لپاره راغلی. خو نبي علیه صلات وسلام صحابهو ته ډاډ ورکړه ستاسې ورخطا کېږي مه که چېرته دی د اسلام د راوړلو په خاطر راغلی وي نو خطر ښه اسلام به راوړي او که نه د بل څه ارادې په خاطر راغلی وي نو الله دې موږ مالک ده. نو بیا چې کله دی ورغی د هلته بیا اسلام راوړ کلمه یې وویله نبي علیه صلات وسلام الله اکبر چغه وکړه دا دومره چغه وه دومره اواز و چې په ټوله مکه کې د دې اواز وایي خپور شو د الله اکبر. بیا د دې نه وروسته صحابهو به په ښکاره باندې لمونځونه هم کول او دیم وایي د باندې راووت د قریشو یوې ډلې ته ورغی ورته ویل چې زما نوم عمر ده او ما اسلام راوړ اسلام مې قبول کړه ټولو ته دې علی الاعلان و اعلان کوم پرې باندې. نو د دې نه وروسته بیا د اسلام احکام چې و هغه به په ښکاره باندې کېدل لمونځونه به هم په ښکاره باندې کېدل. نو د مکې زندګي د نبي علیه صلات وسلام هغه زندګي چې په مکه شریفه کې تېره کړې د هغو د واقعاتو نه یوه مهمه واقعه د حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه اسلام راوړل هم و. کفار مکه کله چې د مکې کفارو وکتل چې اسلام ورځ په ورځ خپرېږي مسلمانان ډېرېږي نبي علیه صلات وسلام په کامیابي روان ده نو دوی ته خوند نه ورکاو حالات بیا هم تنګ ول سختیانې ډېرې وې. نبي علیه صلات وسلام صحابهو ته وویل یو وخت کې وایي که چېرته څوک غواړي چې د مکې نه هجرت وکړي بل ځای لاړ شي ورته اجازه ده داسې جته چې لاړ شي چې هلته په دین باندې عمل کول اسانه وي اسانتیاوې موجودې دي داسې ته اجازه ده هر څوک چې وغواړي لاړ شي. بیا په هغه وخت کې د حبشې د علاقې بادشاه نجاشي لقب و اصحمه نوم دا ډېر مشهور په عدالت او په انصاف
یو عادل باچا و، یو ډېر نرم دله باچا و. نو بعضې صحابه اراده وکړه چې د مکې نه لاړ شي، ځکه تنګي ډېره وه، سختي ډېره وه، او نبی علیه صلات وسلام د الله په حکم سره دوی ته اجازه وکړه چې هر څوک غواړي د مکې نه تللی شي بل ځای هجرت هم کولی شي. نو د صحابه کرامو یو وړوکی جماعت، ډېر وړوکی جماعت، یوه ډله دا تیاره شوه د دې دپاره چې د مکې نه هجرت وکړي حبشې ته. نو د مکې زندګي کې په اهم واقعاتو کې یوه واقع دا هم د مسلمانانو هجرت کول د مکې نه حبشې طرف ته. دا د نبوت 5م کال و، یعنی د نبی علیه صلات وسلام د نبوت نه 5 کاله وتلي وو چې د پیغمبر ته وایي 5م کال د نبوت. نو د مسلمانانو یوه ډله په هغه کې 12 نفره سړي وو او 15 نفره ښځې وې، دا تیار شول. په دې کې حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه هم د حضرت عثمان ابن عفان بیبي د نبی علیه صلات وسلام لور مبارک حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها هم و، حضرت عبدالرحمن ابن عوف هم، حضرت زبیر ابن العوام هم، 12 صحابه او 15 صحابیات. دا ټول سره جمع سول او د مکې نه ووتل، د هجرت په بنا باندې لاړه حبشې. حبشې ته لاره په هغه وخت کې په کشتۍ کې و، کشتۍ کې به خلک تلل. نو دوی وایي چې کله د سمندر خواته ورسېدل، دغه وخت کې قدرتي 2 دانې تجارتي کشتۍ راغلې. نو دوی هغه ته کرایه مرایه ورکړه، په هغه کې سپاره سول، د حبشې په طرف روان شول. کفار چې کله خبر شول چې د مسلمانانو یوه ډله خو حبشې ته لاړه، ورپسې هم شول، خو کله چې دوی وایي سمندر ته ورسېدل هغه ځینې تللي وو، کامیابه نه شول. دا تقریبا د رجب میاشت وه چې دوی هجرت وکړه. 3 میاشتې دوی هلته په حبشه کې تېرې کړې، ښه په اطمینان سره زندګي کوله، ښه ازادانه زندګي یې تېروله. رجب، شعبان، رمضان د وړوکي اختر په میاشت کې بېرته دوی خبر شول چې د مکې ټول کفار مسلمانان سوي دي. چا دوی ته خبر ورکړ دغه ډلې مسلمانانو ته؟ دوی بېرته را واپس شول، بېرته د مکې طرف ته را روان شول. خو کله چې مکې ته را نږدې شول خبر شول چې نه، داسې کیسه نه ده، چا غلط پوی کړي وو چې په مکه کې ټول خلک مسلمانان سوي، خو داسې نه وو. بیا بېرته یو بل سره پټ ننوتل، بېرته مکې ته لاړه. بیا نبی علیه صلات وسلام 2یم ځل بیا ورته ویل اوس هم که چېرته څوک غواړي چې هجرت وکړي، اوس هم اجازه ده لاړ دي چې د مکې نه د بل ښار ته لاړ شي، اولته دې په خپل دین باندې سم په اسانتیا سره عمل وکړي. په 2یم ځل باندې بیا یوه غټه ډله د صحابهو تیاره شوه د هجرت لپاره، بیا د حبشې طرف ته هجرت کړي. دا 2یم هجرت ده. په دې کې 14 اتیانران وو، 12 ښځې وې، یعنې 14 اتیا صحابه کرام او 12 صحابیات کرام. دا بیا لاړ د حبشې طرف ته هجرت وکړ. دلته په مکه کې چې کله د مکې مشرکین خبر شول چې مسلمانان خو هلته لاړه او ښه زندګي کوي، آزاده زندګي کوي، په اطمینان سره یې کوي، ګوره د دوی دومره حسد و، دوی د دنیا په یو خطه کې نه پرېښودل چې په ارامه زندګي وکړي. مکه کې خو یاسې نه پرېښودل، دا هم دوی ته زور ورکول، دوی په دې سوځېدل چې ولې دوی په بل ځای کې هم دوی ښه زندګي وکړي. نو دوی چې کله خبر شول چې مسلمانانو یوه بله ډله بیا تللې د حبشې ته، هلته دوی ښه په ارامه زندګي کوي په اطمینان سره، نو خوند یې ورنه که حسد او بغض یې نور هم زیات شو. دوی یو پلان جوړ کړ، اوس یو پلان جوړوي چې د حبشې بادشاه نجاشي ته یو څوک ورولېږي او دوی بېرته په راواپس. دوی داسې وکړه چې 2 کسان یې ورولېږل، یو عمر ابن العاص، یو عبدالله ابن ابي ربیعه. دې دواړو ته ښې ډېرې تحفې هم ورکړې چې تاسې لاړ شئ نجاشي ته ورسئ او ورته ووایئ چې دا کسان د موږ له جینه درتښتېدلي دي او خپل دین یې پرېښی ده، نو ته یې په خپل ملک کې مه پرېږده، د خپل ملک نه وباسه. کله چې دوی دواړه لاړه دغه د مکې د مشرکینو د طرف نه دا 2 کسان چې کله هلته ورسېدل، نو دوی دا کار وکړه چې د بادشاه کوم وزیران دا لاندې کسان وو، هغو ته یو څه تحفې ورکړې. هغو ته یې ورته ویل چې سبا کله د بادشاه مجلس لګېږي، نو موږ به دا خپله مدعا پیش کړو، بادشاه ته به دا خبره ورسوو، نو تاسې داسې کار وکړئ چې دا مسلمانان راغواړئ، مه ډارېدلم، راغواړئ مه دې موږ مجلس ته، ځکه که راشي هغه خو په حقه باندې وو، او نجاشي بادشاه خو انصاف والا بادشاه وو، هغه خو تحقیق کاوه. نو دوی دا مخکې نه دا کسان پوه کړل چې تاسې داسې کار وکړئ، مسلمانان بالکل راغواړئ، تحقیق محقیق هم چې بادشاه ونه کړي او د دوی په خلاف باندې فیصله وکړي او دوی بېرته د حبشې نه وباسي. تاسې ته زموږ دا تحفې محفې ورکړې، شیان یې ورکړه. هغو ورته ویل زه سمه ده، سبا موږ ټول تایید کوو د بادشاه په دربار کې. سبا چې کله د بادشاه دربار ولګېده، نجاشي بادشاه ته دا 2 کسان
راپورته سول او خپله خبره ورته راورسوله چې موږ مشرانو موږ ته دا خبره کړې، موږ غواړو چې دوی بېرته موږ ته واپس کړي او د خپل ملک نه بېرته وباسي. کله چې دا خبره وکړه هغه وزیران عمرا هغه هم جګ شول، ټولو تایید کړه چې و دا خو ډېر څو خلک دي او دوی اصطلاح داسې راغلي دي او هغه داسې راتسکېدلي دي او دا خبرې وکړې. خو نجاشي بادشاه ډېر عادل او ډېر هوښیار و، عقلمند و. یو وویل زه کله هم بغیر د تحقیق نه د چا په باره کې فیصله نه شم کولی، دا خو مسافر دي، دا خو د ما وطن ته میلمانه راغلي دي، څنګه د دوی په غیاب کې زه فیصله وکړم او ووایم چې بس دی وځي؟ نه زه به سم تحقیق کوم، له هغه نه وروسته به فیصله کوم. دوی دواړه مرخطا شول، دوی خو پوهېدل چې مسلمانان په حق دي. نو بیا نجاشي بادشاه یو کس یو قاصد ورولېږه مسلمانانو ته، یو ځای کې اوسېدل ټول مسلمانانو. بیا خپل منځ کې مشوره وکړه چې ټول څه کوو چې هلته ځو، یو کس په نماینده جوړ کړو، هغه به لاړ شي د نجاشي بادشاه ته او هغه سره به خپلې خبرې وکړي. بیا دوی خپل نماینده د نبي علیه صلات وسلام تره حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه دا وټاکه. حضرت جعفر طیار رضی الله تعالی عنه دا بیا راغی. کله چې دلته راغی مخکې د دې نه چې د دوی دواړو سره خبرې وکړي، حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه نجاشي ته ورته وویل چې د دوی نه یو درې پوښتنې وکړه، یو درې معلومات د دوی نه وکړه، بیا به موږ خبرې کوو. یو معلومات یوه پوښتنه د ما دا ده، دوی ته دا ورته ووایه چې دغه کسان چې دلته راغلي دي آیا دوی په مکه کې د تاسې غلامان وو چې د تاسې نه راتښتېدلي دي؟ دا پوښتنه ځینې وکړه. حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه دا خبره چې ورته وکړه، نجاشي بادشاه ورته وویل، نو عمر بن العاص او عبدالله بن ربیعه وویل نه دا خو د معزز خاندان نه دي، زموږ غلامان نه دي. ګوري دوی کفار وو خو دروغ یې نه ویل، هغه وخت کې مشرکین وو، دروغ یې نه ویل، بالکل رښتیا یې ویل. دوی ته هم دا معلومات چې دروغ ویل لویه ګناه ده. یو سوال یې دا وکړه، بیا ورته ویل وایي ده ته دا ورته وایي دا پوښتنه مې وکړه د دواړو کسانو نه چې آیا دغه د مسلمانانو ډلې چې دلته راغلي دي دوی په مکه کې څوک قتل کړي وو چې دوی د قصاص نه راتښتېدلي دلته راغلي او تاسې بېرته ولي د قصاص په خاطر چې قصاص یې واخلئ؟ چې کله دا سوال ځینې وکړي هغوی ویل نه دوی خو هېڅوک هم نه دي قتل کړي، بلکل دوی د چا په د قتلولو کې بلکل لاس نه لري. وایي درېیمه پوښتنه دوی نه دا وکړه، دا ورته ووایي دا معلومات هم ځینې وکړه چې آیا دوی په مکه کې د چا مال لوټ کړی و، غلا یې کړې وه چې دوی اوس دلته راتښتېدلي دي او تاسې بېرته ولئ؟ چې دا خبره ورته وکړه نو عمر بن العاص وویل وایي یوه درهم او دینار خو څه کوې، یوه پیسه هم دوی نه د غلا کړې، دا داسې خلک دي. بیا حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه نجاشي ته ورته وویل زه له تا نه اوس پوښتنه کوم، کله چې انسان د یو جي نه بل جي ته تښتي په دغه درې بنیادونو باندې تښتي، یا به یې قتل کړی وي، یا به یې د چا مال خوړلی وي، یا به د یو چا غلام وي، هغه به یې مولا وي لکه عابق غلام چې ورته ویل کېږي، له هغه نه به تښتېدلی. نو موږ خو یو هم نه یو، نه موږ غلا کړې، نه م څوک وژلي دي، او نه موږ د دوی غلامان یو چې دلته راتښتېدلي دوی موږ پسې راغلي وطن بېرته واپس کوي. نو څنګه د دې څه مطلب چې دوی موږ پسې راغلي او دوی موږ بېرته واپس کوي او مکې ته ولي؟ نو نجاشي بادشاه ویل هو بلکل دا ښه خبره ده. بیا د دوی نه پوښتنه وکړه، وایي تاسې اوس ولې د دوی نه ناراضه یې، ولې ځینې خفه یې، ولې دوی بېرته غواړئ چې واپس یې کوي؟ دوی ورته ویل وایي دوی خو د موږ دین پرېښی، د موږ د پلرو دین یې پرېښی، یو داسې نوی دین باندې دوی شروع کړی، نوی دین قبول کړی، نو په دې وجه باندې موږ ناراضه یو د دوی نه او موږ غواړو چې بېرته یې ځان سره بوځو. نجاشي بادشاه بېرته ورته واپس حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه ته مخ راواړو، ورته ویې ویل وایي د تاسې کوم دین ده، کوم دین د تاسې نوی ده چې تاسې نوی دین اختیار کړی ده؟ حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه د دې پوښتنې په جواب کې یو داسې عجیبه تقریر ورته وکړ نجاشي بادشاه ته چې په هغه تقریر کې د اسلام ټول تعلیمات را جمع کړه. نو څه ورته وایي؟ ای بادشاه سلامت، موږ داسې خلک وو چې موږ شرک کاوو، موږ داسې خلک وو چې موږ بتپرستي کوله، موږ داسې خلک وو چې موږ به خونریزي کوله، وینه به م تویوله، او موږ داسې خلک وو چې د ګاونډیانو خیال به م نه ساتو، د هغو سلوک خیال به م نه ساتو، هغو باندې به م ظلم کاوو، موږ داسې خلک وو چې مردارې به م خوړلې، او موږ داسې خلک وو چې په موږ په مابین کې تمیز نه و د حلالو د حرامو، کوم شي ته به م چې حلال و خپله م حلالوو، کوم شي ته به م چې حرام و خپله به م حراموو. بیا الله رب العزت یو کس موږ ته راولېږي، یو پیغمبر یې راولېږه، هغه هم د موږ د قبیلې سره تعلق لري، او هغه هم یو داسې پیغمبر ده چې د هغه وفاداري، د هغه صداقت، د هغه امانت دا موږ ته د 40 کالو په تجربې سره ثابت ده، هر څه یې موږ ته معلوم دي.
او هغه موږ ته بیا دعوت راکړه د دې چې تاسو خالص یو د الله عبادت کوئ او هغه موږ ته دا راته ویل چې تاسو کوم د تاسو پلرونو د تاسو نیکونو هغه د باطل معبودانو کوم عبادت چې کړی د هغه نه تاسو براءت اعلان کړئ هغه پرېږدئ او دا یې راته ویل چې دا کومه عقلمندي نه ده کومه هوښیاري نه ده چې د تیږې نه د بوت جوړ شوی او د دې تاسو عبادت وکړئ او د دې سره سره موږ ته یې تعلیم راکړه د صداقت موږ ته تعلیم راکړه د امانتداري او دارنګه موږ ته د دې سره سره تعلیم راکړه د دې چې د گاونډي د حقوق خیال بساتو او د دې چې د خپلولي خیال بساتو یو بل باندې بسیله رحمي کوو او دارنګه د دې سره سره موږ یې منع کړو د بدو کارونو نه د بد کارونو د منع کېدو امر یې راته وکړو چې بد کارونه مه کوئ او دارنګه راته ویل چې خپل منځ کې وینې مه تویوئ او دارنګه راته ویل چې د یتیم مال مه خورئ دارنګه دا خبره هم راته وکړه چې د بې حیایۍ خبرې مه کوئ پرېږدئ او دارنګه دا موږ ته دا حکم هم وکړه چې تاسې د بې قصورو مظلومو خلکو باندې تهمتونه مه لګوئ او دا یې راته ویلي چې خالص د یو الله عبادت کوئ دغه زموږ مذهب ده او دغه زموږ د پیغمبر تعلیم ده دا هغه حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه مکمل تقریر وکړ نجاشي بادشاه کله چې نجاشي دا خبره واورېده نجاشي وویل چې دا خو یو ډېر ښه مذهب ده دا خو ډېره ښې خبرې دي دا خو ډېر ښه دین ده نو دوی ته ورته ویل وایي تاسې به بېرته واپس کړئ دا د ما مېلمانه دي د دوی وجود د ما لپاره باعث د برکت ته کله هم زه دوی ته تکلیف نه ورسوم د ما په ښار کې به دوی ته هېڅوک تکلیف ونه رسي هېڅ چاته دا اجازه نشته د دوی لپاره دا اجازه ده چې ازادانه دلته خپل عبادت وکړي خپله زندګي تېره کړي دوی دواړه ناکامه شول دا شپه تېره شوه سبا یو بل پلان جوړوي دوی دواړو خپل منځ کې وویل راځي یو داسې پلان جوړ کړو د نبي علیه السلام دین خو ځان ته ده او نجاشي بادشاه عیسایي و په هغه وخت کې په عیسایت باندې و د ده دین ځان ته ده یو داسې خبره به ورمنځته کړو چې دواړه منځ کې اختلاف پیدا شي سبا بیا د بادشاه مجلس ته دوی دواړه لاړه عمر بن العاص او عبدالله بن ابي ربیعه ورته ویل وایي بادشاه دغه کوم خلک چې دي دلته چې راغلي دي دا د حضرت عیسی او د حضرت مریم علیهم السلام په باره کې ډېره خراب عقیده لري هغه په خفه کېدل دغه پیغمبر بیرته بیا مسلمانان راوغوښتل حضرت جعفر صاحب بیا راغی هغوی نماینده وایي دا څه وایي او د تاسې عقیده څه ده د حضرت عیسی او د هغه د مور د حضرت مریم علیه السلام په باره کې په هغه وخت کې د سورت مریم اولنۍ دوه رکو دا آیتونه رانازل شوي وو 14مه سپاره کې کاف ها یا عین صاد دوه رکو دا رانازل شوي وو په جواب کې حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه دا دواړه رکوې ورته تلاوت کړې کله چې دا واورېدې په هغه مجلس کې نجاشي بادشاه او ورسره څومره کسان چې ناست وو وایي دومره یې وځړل چې د ټولو ګیرې په اوښکو باندې ډکې شوې دومره اثر یې په وکړ بیا نجاشي بادشاه وویل چې بیا عینګي همداسې زموږ عقیده هم ده د دې نه بلکل زره برابر هم د حضرت مریم او د حضرت عیسی علیه السلام باره کې بله خبره نشته لکه څنګه داسې وایي همداسې ده بیا د دې نه وروسته یې د دوی دواړو ته ورته ویل چې وځي د ما له کار نه او دوی د ما مېلمانه دي او د دوی اختیار ده چې تر څو وخته پورې غواړي دلته دې واوسېږي او څنګه چې غواړي واوسېږي تاسې وځي تحفې محفې دې هم در واخلئ بېرته یې تحفې ورته واپس کړې دا تحفې محفې دا دې هم در واخلئ بېرته واپس لاړ شئ نو د دوی دا پلان هم ناکامه شو نجاشي بادشاه بیا مسلمان شو او نبی علیه الصلاة والسلام یې نه و لیدلی خو نبی علیه الصلاة والسلام چې کله مدینې ته هجرت وکړه نجاشي بادشاه بیا وفات شو نبی علیه الصلاة والسلام په یو میدان کې بیا صحابه را جمع کړه د ده غایبانه جنازه یې هم وکړه او د ده په باره کې راځي علماو لیکلي چې د نجاشي بادشاه د کټ چې و یا مثلا د ده جسد چې و څومره پردې چې منځ کې وي دا ټولې الله لرې کړې مخې ته یې ورته کېښوده او نبی علیه الصلاة والسلام دعا هم ورته وکړه او جنازه یې ورته وکړه دا یوه مهمه واقعه وه د مکې زندگی کې چې مسلمانانو دوه وارې هجرت وکړه حبشې ته او د مکې مشرکانو ډېر کوشش وکړه چې دغه د مسلمانانو دغه جنه راوباسي بېرته یې راواپس کړي خو دوی کامیابه نه شول د دې سره سره مسلمانان ورځ په ورځ اضافه کېدل ورځ په ورځ د نبي علیه الصلاة والسلام په دین کې خلک داخلېدل نو بیا په 10 کال د نبوت باندې حضرت ابو طالب صاحب چې هغه بیا وفات او ورسره د نبی علیه الصلاة والسلام بیبي حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها 3 ورځې یا 15 ورځې وروسته هغه هم وفات دوه ډېر لوی غمونه په نبی علیه الصلاة والسلام باندې راغله د دې وجې نه 10 کال د نبوت ته نبی علیه الصلاة والسلام عام الحزن وایي دا هغه کال ده چې د غم کال ده دواړه لوی کسانو د نبی علیه الصلاة والسلام دواړه لوی مددګارانو هم بیبي او هم تر ابو طالب
د دې نه مخکې ابو طالب ته د مکې مشرکین راغله ورته ویل وای دا وراره دي موږ ته په لاس راکړه موږ ته یې حواله کړه که چېرته یې موږ ته نه حواله کوې موږ به د تا سره بایکاټ وکړو موږ به د تا سره مرګ او ژوند هر څه بند وي مقاطعه به در سره ایران کو دا هم د مکې زندګي کې وهمه واقعه ده خو ابو طالب صاحب ورته ویل کله زه خپل وراره په لاس نه درکوم څه شي کوئ وکړئ دوی بیا خپل منځ کې د ټولې قبیلې راجمع شوې او بیا یو خط ولیکه یو عهدنامه یې ولیکله په هغه عهدنامه کې دا ولیکله چې تر څو ابو طالب خپل وراره موږ ته حواله نه کړي تر هغه وخته پورې به نه د ابو طالب د خاندان سره د قریش سره بنو هاشمو سره نه موږ خبرې کوو نه به د دوی ته دعوت ماوت کوو نه به د دوی سره چې موږ تګ او راتګ وي نه به په دوی باندې یو شی خرڅوو نه به د دوی نه یو شی اخلو هر څه به هم بند وي مکمل او دغه عهدنامه دوی راواخیسته په بیت الله شریفه کې جنن یې راوځړوله بیا شعب ابي طالب په نامه سره یوه وادي وه هلته بنو هاشم چا چې اسلام راوړی و هم او چا چې نه و راوړی هم هغه خو قومیان و د قومیت په خاطر باندې هغه ټول د ابو طالب سره ملګري شول ټول هلته لاړه هلته دغه 2.5 کاله یا 3 کاله مکمل دومره سختي په دغه خاندان باندې تېرې شوي دي چې لوږو نه به ماشومانو ژړل حضرت سعد بن ابي وقاص فرمایي وای زما هغه وخت کې هم کشر وو وای داسې حالت په موږ باندې راغی چې د بیرې د ونو پاڼې به م خوړلې د خوراک چې نه و پاڼې به م خوړلې چا به موږ سره خبرې نه کولې چا به موږ ته خوراک نه راکاو چا به په موږ باندې شی نه خرڅول مکې ته به چې کوم د تجارت قافلې راغلې ابولهب یې مخې ته و صرف ابولهب د قریشو نه هغو سره و هغه د دوی سره نه و هغه به نه پرېښودل چې په دوی باندې یو شی خرڅ کړي او ورته ویل به یې که په دوی باندې خرڅوئ د بنو هاشم په خاندان باندې 4 چنده یې په خرڅ کړي نو 2.5 کاله یا 3 کاله په شعب ابي طالب کې ډیر بد حالت نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا ټول خاندان د بنو هاشم صرف د اسلام په خاطر باندې دا ټول سختۍ د تیر کړې تعلقات بالکل ختم خرید او پریخت او تګ او راتګ او دعوت ته څومره قبیلې شوي یو ټول ورڅ په بند کړیو مقاطعه اعلان کړو بایکاټ اعلان کړو بیا یو څو سردارانو دغه په ځړ کې خدای پاک رحم واچاو یو 15 سردارانو په هغه کې یو زمعه ابن الاسود په نامه سره او یو ابو البختری په نامه سره او دارنګ عمر ابن هشام او مطعم ابن عدي او زهير ابن ابي اميه دا 15 سردارانو د دوی په ځړ کې خدای پاک رحم واچاو او زهير صاحب دا نور ته ورته وایي عجبه د مخبل بچان د موږ بچان خو لباس لري خو خوراک کوي ارسم برابر دي او دوی د موږ سره تعلق لري د موږ د مکیری او په داسې حالت باندې دي دا خو موږ نه برداشت کولای بیا زهیر وویل وای سبا چې مجلس ته لاړ شو د دې خپل میټینګ به هلته به زه اوچتېږم زه به خبره کوم تاسې به د ما تایید کوئ بیا سبا ورځ باندې چې کله د دوی مجلس و ابوجهل هم ناست و د ابوجهل مجلس و د قریش د سردارانو مجلس و نو زهیر جګ شو ویل وای تاسې دا څنګه خلک دي څنګه مسلمانې ده هغه باندې څه حالت تېرېږي بچیانو ته یې وګوري ښځو ته یې وګوري څه بد حالت ته او تاسې په موضوع کې یو هغه ته تاسې نه ګوري په دغه وخت کې بل هم جګ شو بل هم جګ شو دا 15 سره کسان جګ شو ابوجهل پوه شو چې دا کوم پلان و د دې سره نبی علیه الصلاة والسلام خپل تره ته دا خبر هم ورکړی و وایي په بیت الله کې کومه عهدنامه چې دوی راټړولې ده نبی علیه الصلاة والسلام ته د وحي په ذریعه سره دا معلومات شوی و چې په هغه عهدنامه کې صرف د الله نوم پاته ده نوره ټوله مکمل یو خزنده خدای پاک په مسلط کړې ټوله یې خوړلې ده ختمه شوې دا خبره نبی علیه الصلاة والسلام خپل تره ته ورکړی و په دغه وخت کې خو دلته دا کیسه وسوه ابو طالب صاحب هم یو قاصد ورولېږه خلک یې ورولېږل دغه کسانو ته ورته ویل وای جماعت وراره داسې خبره کوي او کله هم جما وراره دروغ نه دی ویلي او نه به یې ووایي راځئ جما دې وراره دغه خبره معیار جوړ کړه که چېرته جما وراره رښتیا ویلي نه وي نو زه به د خپل وراره تاسې ته وسپارم او که چېرته یې رښتیا ویلي بس نن نه به دې موږ وایي تاسې د هغه ختموي مقاطعه ختموي یې ویل صحیح ده کله چې بیت الله ته داخل شول چې ویې کاته صرف د الله نوم پاته و په هغه عهدنامه کې په هغه خط کې بسم اللهم داسې نوشته و نور ټول څه چې دي لیکلي وو مکمل خزنده چینجی په مسلط شوی ټول یې خوړلي وو بس دغه خو د دې معیارو په دغه وجې سره بیا بالکل دا مقاطعه هم ختمه شو بېرته بیا دوی تګ او راتګ او خرید او فروخت دا شی بېرته ورسره شروع نو په مکي زندګي کې د اهم واقعاتو نه یوه واقعه دا هم ده چې د نبي علیه صلات وسلام په خاندان باندې دومره سختي هم تېره شوې ده او د دې نه وروسته بیا ابو طالب صاحب وفات ابو طالب صاحب د وفات واقعه به سیرت کتابو داسې راخیستي کله چې ابو طالب صاحب وفات کېده نبی علیه صلات وسلام یې سر ته ناست و ابوجهل هم نور د قریش سرداران هم نو نبی علیه صلات وسلام ورته وویل وایي ای کاکا
ته صرف داسې ووایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله، زه به سبا د الله په دربار کې د تا په حق کې سفارش کوم. صرف داسې ووایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله. ابو جهل ورته څنګه ته داسې کلمه وایې، څنګه ته دا خبره کوې؟ ته د خپل بابا د خپل پلار عبدالمطلب دین پرېږدي او دا د مکې خلکو څه وایي چې وګوره د خپل بابا دین پرېښود، د خپل نیکونو دین پرېښود او د خپل وراره خبره یې ومنله. نبی علیه السلام بیا تاکید کوو، بیا به یې دا ورته ویل، ابوجهل به بیا دا خبره کوله. آخري حالت یې و، د ذوالقدر حالت یې و. ده وایي په آخر کې وویل چې ما ته جهنم ته تلل اسانه دي، خو د خلکو بې عزتي ما ته اسانه نه ده. نعوذ بالله. او بیا بس د دنیا نه لاړ او یو ویل وای انا علی دین عبدالمطلب، زه د عبدالمطلب په دین باندې یم. نبی علیه الصلاة والسلام ډېر غمجن شو. بیا یې وویل زه به د الله نه دعا غواړم همیشه د ده په حق کې. بیا الله دا آیتونه رانازل کړه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. د نبی دپاره او د مسلمانانو دپاره مناسب نه دي چې د مشرکینو دپاره د استغفار طلب وکړي اگر که رشته داران وي. او دا آیات هم رانازل شو: انک لا تهدي من احببت. ته چې وغواړې چاته هدایت نشي کولی، ولکن الله یهدي من یشاء. الله خوښه ده چاته چې وغواړي هماغه ته هدایت کولی شي. نبی علیه الصلاة والسلام وایي د باندې و حضرت علي صاحب خو زوی و د ابوطالب، هغه وایي راغی نبی علیه الصلاة والسلام ته ورته ویل چې کاکا خو دې لاړ د دنیا نه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل چې ورشه په یوه کنده ورته وکاږه، په یوه کنده کې واچوه. وایي ده ورته چې دا خو مشرک وایي کاره کړم په یوه کنده کې خښ. او بیا بعضې روایاتو کې راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام د ده د دفن نه وروسته حضرت علي صاحب ته ورته ویل چې غسل وکړه. د دې نه علماو بیا لیکلي فقهي مسله چې د کافر د تکفین او د تدفین نه وروسته غسل کول دا مستحب. او د دې سره سره علامه تربشتي رحمه الله دا هم لیکلي د علماو مذهب دا د ائماو مذهب او خاص کر د امام ابو حنیفه صاحب د امام شافعي صاحب چې کله کافر مړ شي دغه په ورثو کې مسلمانان د ده وارث نشي جوړېدلی. کافر جوړېدلی شي خو مسلمانان یې نشي جوړېدلی. ځکه د ابوطالب صاحب څلور زمنو، یو طالب نومېده، یو عقیل نومېده، یو جعفر او یو علي. جعفر او علي د ده مال وانخېسته، مال یې ټول هغه ته پاته سو. طالب او عقیل د هغه وخت کې هغوی اسلام نه و راوړی. دا مسله هم د دې نه دوی مستنبط کړې. نو ابوطالب صاحب په دغه طریقه باندې د دنیا نه رحلت وکړو، وفات شو. او نبی علیه الصلاة والسلام ته حضرت عبدالله بن عباس یو وخت کې وایي دا د تا د کاکا جان په باره کې به د قیامت په ورځ ته به څنګه دته په کار ورسې؟ ده خو ټول عمر د تا لپاره حمایت، د تا په حمایت، د تا په نصرت ډېر ښه یې د تا سره کړي دي. قیامت په ورځ به دته په کار ورسي که ور به نه شي. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په جواب کې ورته وفرمایل چې دومره زه کولی شم د قیامت په ورځ چې د جهنم په هغه اخري جي کې به دی نه وي، په اخري درجه کې به نه وي، د جهنم په یو طرف کې به وي او د ده د پښو نه لاندې به انګار وي. صرف ته دا بیړۍ پورې به دی په دې کې سوځېږي. خو د دې ګرمایش به هم دومره زیات وي چې د ده دماغ به داسې ایشي لکه څنګه چې یو لوښی په اور باندې کېږدي او پورته رایشي. او دی به وایي چې ما ته د ټولو نه سخت عذاب راکول کېږي او په جهنم کې د ټولو نه اسانه عذاب هم دا ده. دماغ په وجه باندې به دومره کېږي، دومره عذاب کې به تخفیف راځي چې د جهنم په اخري د رتبه کې به هم دی نه وي او د ده تر بیړیو پورې به دته عذاب ورکول کېږي. علامه سهیلي رحمه الله فرمایي وایي په دې کې نکته دا ده چې نبی علیه صلات وسلام دا تره ابوطالب صاحب ټول عمر د سر نه ونیسه تر پښو پورې د نبی علیه صلات وسلام په هغه مدد او په نصرت کې تېر کړي، ځکه به دته عذاب د دې نه ورکول کېږي. خو د ده قدمونه په اسلام باندې نه وو، په هغه بل دین باندې وو، په شرک باندې وو، ځکه به د ده قدمونو ته عذاب ورکول کېږي.